روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. چې د هجرت او الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د روښانه لار ټولو قدرمن مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ د تیر په څیر له موږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه شریکې کړئ. هغه ګران اوریدونکي چې غواړي زموږ سره خپل اړیکې ټینګې کړي او خپل سوالونه را سره شریک کړي، د هغې دپاره د اړیکو شمیره 0 زمونږ نننۍ موضوع د تیر په څیر بیا یو بحث ته ځانګړې شوې ده چې هغه بحث غواړو د قرآن عظیم الشان د آیتونو مبارکو نه او د احادیثو مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ستاسو سره شریک کړو. د رب العالمین جل جلاله د هغې دا مدد ته غواړو چې الله تعالی دې ماته د صحیح وینا او د عمل توفیق راکړي او تاسو ته د صحیح اورېدو او د عمل توفیق غواړم. الله تعالی دې د دواړو نصیب وګرځوي. زمونږ نننۍ موضوع په یو عام مسلې باندې دی. هغه عامه خبره دا ده چې د نظرونو حفاظت کول، د خپلو سترګو استعمال د شریعت نه خلاف بې ځایه استعمالول، د دې هغه بدي چې په شریعت کې بیان شوې ده هغه سره یو ځای کوو. اولا زمونږ دغه موضوع نارینه او زنانه دا دواړه پکې شامل دي او قرآن عظیم الشان د دوانو د پاره ځانګړي احکام لري، مګر دا داسې یو حکم دی چې دې کې دوانه سره شریکان دي. رب العالمین جل جلاله فرمای: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مومنانو ته اوایا چې هغې خپلې سترګې ټیټې کړي او همدغسې ښځینهو باره کې راځي: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن
یا رسول الله خپل د دې امت خزینه ته ووایه چې کله پردي نامحرم ګوري نو سترګې دې ټیټې کړي. رب العالمین جل جلاله ولې د دې حکم کوي؟ علماء کرام فرمایي چې د انسان اولنی تعلق هغه د سترګو د نظر نه پیدا کیږي. کله چې دوه سترګې د یو بل سره یو ځای شي نو چې کله د انسان د یو نظر په بل ولګیږي د هغې د عشق او د محبت او د هغې د هغې حسن او د ښکلا هغه نظر زړه ته ورښکته شي. ځکه علماء کرام وایي چې دا سترګې د زړه ترجماني کوي. په سترګو چې څه وګورې نو زړه ته میسج ورکوي او زړه بیا د سترګو غلام دی، خبرې مني. که ډېرې یوه بدرنګه ښځه وي او یا ډېر یو بدرنګ سړی وي خو چې دا سترګې ورته په ښه حسن باندې وګوري نو زړه یې قبلوي چې دا ښایسته دی. او کله چې د سترګو لیدل خرابي که ډېر حسنداره زنانه وي ډېر حسندار سړی وي مګر د سترګو کتل چې ورته ښه ونه شي زړه په هغې باندې هیڅ اثر او باور نه کوي او نه د هغې غلام کیږي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي نظر د شیطان د زهرجنو غوښه نه یو غشی دی. دا چې کله یو بل سره خواږه شي نو یو د بل په هغې نظر غشي باندې ولګېږي نو بیا یو د بل پسې کوشش کوي او محنت کوي. ډېرې فتنې د دې نه راولاړېږي. زړه چې کله په خپل ځان کې نقش جوړوي نو دا د سترګو په ترجمانۍ باندې جوړوي. او بیا چې کله زړه په یو څیز باندې ورشي نو دی د دنیا نه هم غافله شي او د آخرت نه هم غافله شي. د محبت دومره حده پورې زیات شي چې دی بیا د هیڅ چا پروا نه کوي. موږ تاسو مشهوره واقعه د مجنون او د لیلا اورو. د مجنون او د لیلا ترمنځ بل هیڅ واسطه نه وه مګر دغه یوه واسطه پکې وه چې د سترګو ترجمانی د مجنون صحیح نه وه. علما لیکي لیلا د لیل نه وتلی لیل تور ته وایي. لیلا توره وه مګر چې د مجنون سترګو ورته ښه ویلی نو زړه د هغې په غلامۍ کې خپل ځان اچولی او د هغې محبس کې ځان بندي کړی. دغسې چې کله سترګې نظر بې ځایه استعمال شي انسان بیا د صحیح لاره او د صحیح خبرو نه په ډډه شي. د دې وجې نه قرآن عظیم الشان وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنانو ته ووایه چې کله نامحرمې ګوري سترګې دې ټیټې کړي. هسې نه چې د دوی دغه سترګو نظر په هغې باندې خوږ شي او بیا د عشق په محبت او په هغې غم کې مبتلا شي. په دې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي. نظر بې ځایه استعمال د دې څومره نقصانات دي. علامه جوزی رحمه الله په دې مستقل کتاب لیکلی د عشق مجازي نقصانات. یو عالم خپل بیان کوي چې زړه کې مې ځان سره وویلې دومره وخت مدرسه کې پروت
رایشه د الله د دین خورول شروع کا، دعوت شروع کا. نو یې زلاړم فرانسې ته. په فرانسه کې وی یو امامت ونیو، د مسلمانانو علاقه کې اوسېږم. سبای چې کله منځ کما بیا بازار ته راوځم او هلته خلکو ته دعوت د دین ورکوم، د اسلام په هغه ښکلو اخلاقو باندې خلکو ته خبرې کوم، خلک د اسلام د دین نه خبروم. په دې کې دغه بازار کې څه وخت بعد دغه دکان کې زه ناست یم، خبرې مې شروع کړې دي. نو هلته خو د سودا اغستلو دپاره ښځینه او نارینه ټول ګډ بازار ته ځي، د پردې انتظام هلته نه وي. هلته ازادي وي چې څوک څنګه ګرځي د هغې باندې څوک پابندي نشي کولی. دکان ته یوه زنانه راغله، یوه جلۍ راغله چې عجیب حسن ورته الله ورکړی، ډېر عجیب صحت ورته الله ورکړی. ما چې سترګې پورته کړې په دغې جلۍ باندې مې نظر پرېوت. نو د دغې نظر نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې دا خپلې سترګې ښکته کړم، دا ټیټې کړمه چې بیا ورته ونه ګورم، مګر شیطان دومره زور وکړ چې زه په دې مجبوره کړم چې زه ورته وګورم. بهرحال وی راغلم مسجد ته، 50 رکعاته نفل مې وکړه. الله ته مې وجړل چې یا الله دومره وخت د زما سینه د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم احادیثو ته ځانګړې کړې وه. الهه انسان اختیار نه لرم، په زړه کې مې د هغې جلۍ د حسن هغه نقش پرېوته. الهه دا به څه کېږي؟ وایي که کښېنم او پاڅېږم د دغې جلۍ هغه حسن مې په سترګو کې شته، ختمیږي نه. یو میاشت مکمل مسجد نه ونوتلم، الله ته جاړم. یو میاشت بعد خوب ګورم، یو فریخته یو ښایسته انسان راته خوب ته راځي، ما ته وایي چې ای فلان الله دې عذر قبول که، الله به دې د زړه نه دا محبت وباسي، مګر ستا په زړه کې چې کومه خزانه د علم پرته وه د هغې نه څه حصه به الله تعالی د امتحان په طور ورته لرې کوي. وایي چې راپاڅېدلم، خوشحاله ومه چې ښه دی چې دا محبت مې د زړه نه ووت، بلکل زړه مې په قلاره و، د هغې محبت مې د زړه نه وتلی و. خو چې کله زړه ته متوجه شوم او هغه احادیث چې کوم مې په یادو باندې یاد کړي وو د هغې تکرار کوم، زر احادیث مې د یاده وتلي وو. دا د هغې یو نظر د خراب د استعمال د وجې نه زر احادیث مې د یاده ووتل. د نظرونو حفاظت کوئ، ځکه الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه چې خپلې سترګې ټیټې کړي. ولې؟ هسې نه چې دوی په دغې مرض باندې او په دې رنځ د عشق باندې اخته شي، بیا به ترې عبادت هم پاتې او دنیاوي کاروبار به هم ترې پاتې وي. هر یو کافر د دلته خاوري سرخولي. حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله ناڅاپه د سترګو د نظر د لګېدلو د دې څه ګناه شته که نه؟ رسول الله مبارک راته وویلې
چې د ناڅاپه نظر لګېدلو ګناه خو نشته، مګر کوشش کوه ځان ته وساته، ځکه یو ځل کتلو باندې شیطان ستا د سترګو د نظر اشنایی کوي، ستا نظر خوږ کی. دا دوانه طالب مطلوب دي، خزینه او نارینا طالب مطلوب دی، یو د بل طلب کوي. کله چې شیطان پوه شي چې دلته و زما ښکار کار کوي، دغه وخت کې بیا ډېر کوشش کوي. نو د شریعت مبارک دین داسې ښایسته دین دی چې هغه اوله نه خبره کوي، اوله نه دا خبره کوي درته چې وروسته بیا جاړې او الہ العالمین جل جلاله ته دی لاسونه د عذر پورته کړي چې رب اوس مې د زړه نه محبت د هغې وباسي، نو د اول نه ورته مه ګوره، د نظرونو حفاظت وکړه. د دې وجې نه حضرت معروف کرخی رحمه الله چې دا یو قوي عالم تیر شوی، هغه مبارک فرمای د خپل نظرونو حفاظت کوئ، خپل د نظرونو حفاظت کوئ، اگر که د سیرلی نه ولې نه یي، هغه اندام عورته د سیرلی ته مه ګورئ، ځکه هسې نه چې همدغه د عادت پاتې نشي. حضرت ذوالنون مصری رحمه الله فرمای د دې یو شاګرد د دې واقعه ذکر کوي چې زه د حضرت ذوالنون مصری رحمه الله په خدمت کې ناستم، د هغې مخې ته یو ښکلی ځوان هم ناستو. هغې ځوان د ذوالنون مصری د خولې نه احادیث لیکل. دغه وخت کې د دې مسجد سره خوا کې لاره وه، په دې لاره باندې یو څو زنانه روانې وې. هغې زنانو په زوره خبرې وکړلې، چې خبرې وکړلې ذوالنون مصری رحمه الله چې دا کوم شاګرد ناست دی حدیث لیکي، د سر پورته که نو مخکینی مساجدو دیوالونه دا به داسې ټیټو، بیرون به تې سړی ښکارېده، انسان به تې ښکارېده. دغه زلمي دې زنانو ته وکتل، چې وکتل ذوالنون مصری رحمه الله هغه لاس کا او د ده سټې راتاو که خپل طرف ته، او بیا ورته یو شعر وایي. شاګرد ته وایي بچیا د اوبو او د خټو نه جوړ شوي ښځې پرېږده، خپل عشق او خپل زړه په هغې حورو باندې عاشق کا چې د کوم حورې صفت الله کوي. هغه حوره چې د غټو سترګو والا الله تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي حور مقصورات فی الخیام. الله فرمایي جنتیانو ته په جنت کې داسې حورې وي چې هغه به خیمې کو بندې وي، خیمو کې بندې کړی شوي به وي. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. الله فرمایي داسې ښځې دي، داسې حورې دي چې د دې جنتي نه مخکې به نه پیریک لیدلی او نه به چېرته انسان لیدلی. اولنی نظر چې لګي د هغې حورې په خپل خاوند به لګي، او د خاوند چې اول نظر لګي نو په دې خپلې حورې باندې به لګي. ذوالنون مصری رحمه الله وی بچیه په هغې باندې خپل زړه عاشق کا. د دنیا دا لباسي مینه، د دنیا دا بې ځایه، دا فضول
عشق چې خلکو بیخي د ډوډۍ غوندې عام کړی، د دې نه باید چې ځانونه وساتل شي، ولې بیا به د علاج نه کیږي. همدغه وجه ده چې اسلام هغه موږ ته د دې خبرې حکم کوي تاسو خپل نظرونه په حفاظت کې وساتئ. متاسفانه نظر بس په حفاظت کې کې کلارو کې د سترګې پټې کې، نو جیب کې خو د موبایل شته کنه، موبایل کې سندري، په هغې کې فحش فلمونه، دا یې ټول اچولي. د نظرونو بس حفاظت کې بیا خلک دا شکایت کوي وایي زمونږ حافظه هغه ډېره کمزورې ده، حافظه کې مې سکیني نه. ګرانه ورور زما عزتمند ده، ولې د ځواني بې ځایه خرابه؟ الله دا صحت درکړی دا امانت دی، ته چې دا کم ښځې پسې کوشش کوې دغه هم ستا صحت پورې تړلی. که ستا صحت روغ وي نو تا سره به اوسېږي، که ستا صحت روغ نه وي هغه یوازې ستا په لیدلو باندې وخت نه تېروي. الله دا وخت درکړی د وخت قیمت او قدر وپېژنه. الله صحت درکړی د صحت قدر او قیمت وپېژنه. دغه سترګې الله درکړي د الله په کتاب یې ولګوه، د الله د پیغمبر حدیث پې ولوله، سترګې به دې قیمتي شي. الله به د سترګو نظر زیات کی. همدغه وجه ده چې علماء کرامو اقوال په دې کې ډېر د حد نه زیات موجود دي، مستقل کتابونه یې پې لیکلي چې داسې هلک د هغې به ګیره نه وه، علماو به ترې ځان ساته. ولې د دې سره شیطان کوشش کوي، همت کوي چې انسان خطا کی، انسان د حق لارې نه واړی. نو عزتمند ده تر ننه که درنه هر څه شوي خیر ده. اوس چې د بیان وورید باید چې د نظر حفاظت وکړي. دغه نظر الله درکړی د الله دپاره استعمال کا چې دنیا دې هم ښیي او آخرت کې هم د رب العالمین جل جلاله خوشحاله او جنت درته درکړي. اسلام څه ښکلې مدینه ده، سنګر دی د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده. میرویس جان هغې د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې بعضې خلک وایي ښي سترګه رپي نو د خیر خبر راځي، چپ سترګه چې رپي نو دا د شر خبر راځي. آیا دا اسلام کې حقیقت لري که نه؟ اسلام کې دا خبرې حقیقت نه لري میرویس جانا. البته د بعضې علماو دومره قول پکې شته، هغه هم د صوفي علماو قول دی. هغوی وایي چې کله سترګه رپېږي نو په دې سترګې باندې تا نامحرمې ته کتلي دي، دا یو سزا ورته الله ورکوي. دا صرف د صوفي علماو د بعضو قول دی. د شریعت د خوا نه په دې باندې داسې نشته چې یا په حدیث مبارک کې داسې راغلی وي یا په قرآن عظیم الشان کې یا زموږ د شریعت د علماو نه داسې چا ویلی چې سترګه رپېدل که ښي شو نو بس ښه خبر دی او که چپ شو نو بد خبر دی. دا د ځانه خبرې دي او دا اکثره هغه خلک کوي چې لا علم یې هېڅ مثلا پکې نشته. دویمه پوښتنه دا وه چې پلار غلط مونځ کوي او زوی ورته صحیح کېدو دپاره وینا کوي، ګناه خو به نه لري؟ نه، په ادب ورته وایه. ما خو ته پوښتنه وکړه چې په ادب ورته وایه که تیز الفاظو کې وایي، نه چې په ادب کې ورته یم بلکل یې ویلی شي، هېڅ مثلا پکې نشته. پلار دې د حق در باندې دا لري که هغه د شریعت نه خلاف کار کوي ته په ترتیب پوهې کې چې پلاره دا د شریعت نه خلاف کار دی، په دې به د خدای ونیسي. نو
کولی شي چې دی ورته نصیحت وکړي، بلکې پلار کولی شي د زوی نه دعا واخلي، او زوی خو اصل د پلار نه دعا اخیستلی شي، نو کولی شي دی کې څه منع نشته، خو د ادب خیال به ساتي. جاوید جان ورور لوګر نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې پسونه ماشین کوم، هغه چې کله ماشین کوم نو بیا 50 روپۍ راته راکې د یو پسه په سرګناه خو به نه لري، نه هغه ستا خپل عمل دی، کار دی، د لاس خواري دی، دا دی کې څه نشته. د وړۍ باره کې د خو څه پوښتنه ونه کړه، خو د وړۍ چې بیا دی اخلي او که هغې ته یې ورکوي دا د مالک خپله خوښه ده، که دې ته وړۍ پرېږدي او که ته یې نه وړي، خو ده ته یې نه خپله مزدوري 50 روپۍ چې دې ته ورکوي نو صحیح ده، څه مسله پکې نشته. نعمت الله ورور هغې هم د لوګر نه اړیکه نیولې او وایي چې تسبیح مې جوړې کړي دي 1000 تسبیح دي، او 1000 تسبیح کې یو طرف نه معصومان مې ذکر کوي، بل طرف نه زه، دا خو به ګناه نه لري، نه. نو که چېرته د الله ذکر کوي بې حساب هم کولی شي، په حساب هم کولی شي، خو بې حسابه چې د الله ذکر وکړي نو الله به درته بې حسابه اجر درکوي، او که حسابونه د الله سره کوي په حساب به درکوي. الله تعالی ذکر بې حسابه کوه، داسې بیا ویل چې بعضې خلک وایي په دې کې حساب نشته، دا زیاتی کوي، حساب هم پکې شته. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د ورځې په شروع کې 100 ځلې لا اله الا الله ویل، دا 100 ځله عادت نه دی، دا شمار نه دی. یا بل ځای کې وایي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، دا څوک 3 دفعې ووایي، نو دا ټول عادت دي که نه. نو که په شماره وي که بې شماره وي، الله تعالی به درته اجر ډېر درکوي. وسیم الله جان د کلکان نه موږ سره اړیکه نیولې وه، او پوښتنه یې دا وه چې کاروبار کې مې برکت نشته، که یو طریقه راته وښیې. ما ورته ویل ورور قرآن شریف ورور ته یاد نه و. اول خو دا ګرانه ورور زلمی صحت درته الله درکړی، دا زما درته یو توصیه ده، د ورور په شکل قرآن شریف ووایه. یو ټکی شروع کړه، کال 360 ورځې وي چې یو ټکی چې دې یاد کړه، 360 ټکي دې یاد کړه. د قرآن عظیم الشان په خادمانو کې راغلی نو فضیلت به درته الله درکړي چې دومره کاروبار ته غمجن کېږي، نو ورور قرآن شریف ته هم باید چې غمجن شي، وی وایي. دا د ورورو یو مشوره مې درکړه، او الله دې د عمل توفیق درکړي. ته د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی، دا ډېر وایه، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، دا د ورځې 100 دفعې وایه. او د شپې چې کله ویده کېږي نو د الله په نومونو کې یو بل نوم دی، یا وهابو، ځان سره ولیکه، یا وهابو، دا 314 دفعې به وایي، بیا دعا وغواړه ویده کېږه، نو الله به د کاروبار کې برکت واچوي. وایي چې د برمو کار کوو، نو ورور که هر کار کوي چې د شریعت مطابق وي، نو حلال کار وي، جایز دی. برمو کې صرف خیال کوه چې خلکو سره برما کولو کې لکه چې هغې ته بمبه چېرته وهې، داسې ورته دوکه ورنه کړي چې هغه درته 6 وایي او ته ورته د 5 اندازه جوړه کړي، او یا 8 درته وایي او ته ورته د 6 اندازه جوړه کړي، هغه حساب به د الله سره وي. حسیب الله جان ورور له لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې جنابت کې ذکر او تلاوت کولی شي که نه. حسیب الله جان ورور ذکر خو کولی شي، ذکر کې څه منع نشته، خو د قرآن تلاوت نشي کولی. په یاد د قرآن تلاوت د یو آیت تلاوت هم نشي کولی، دا هم یاد لرئ، بسم الله الرحمن الرحیم هم نشي ویلی، ولی بسم الله هم د قرآن آیت دی. او که بیا یې چېرته وایي نو د بسم الله به د دعا په نیت باندې وایي. جنابت کې نه نارینه کولی شي نه ښځینه. ښځینه چې ماهواري مریضي وي، د میاشتني مریضي، هغې کې دقسې عادت دی، تلاوت نشي کولی، او بسم الله به هم د دعا په نیت وایي. دویمه پوښتنه دا وه چې جنابت کې مرګ ایمان سره وي که بې ایمانه؟ وایي خلک وایي چې جنابت کې څوک مړ شي بې ایمانه. نه، دا خبره صحیح نه ده. البته صحیح مرګ نه دی چې هغه فضیلت والا مرګ وي. نوردانه ایمان خو د عقیدې سره تعلق لري، ایمان د جنابت سره تعلق نه لري.
البته باید چې د اولامبي نو دا ورته بهتره وي ځکه د هغې لعنت نه به محفوظ شي. جهانګیر ورور د لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه، وایي چې بعضې خلک د پیرانو ته پښو ته غورځېږي، دا څنګه دی؟ ورور که یو کار جایز هم وي که نه، خو چې داسې عادات ترې نه جوړېږي او خلک ته فساد جوړېږي نه یې پکار. دا زمانه د عمر رضی الله تعالی عنه پښې مچو شوي دي، د صدیق صاحب شوي دي، د دې نه زه انکار نه کوم. هغه دور د صحابه و، نو که د علماو مجلس کې داسې وشي خیر دی، خو عام چې دا ویډیو کیږي او د دې نه بیا خلک استفادې غلطې کوي، دا ښه نه دی. ځکه دې سره غلط هغه فکرونه راځي د انسانانو ذهن ته، هغه غلط نظرونه راځي د انسانانو ذهن ته. نو باید چې دغسې ځایونه که چېرته کیږي نو بیا ویډیو بند کوي، ځکه چې قوم هغه لږ د شریعت د مسایل نه لرې پاتې دی، نو باید چې ونشي. خان ورور د کابل نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې مړي ته درېیمه کول یا څلوېښتي کول یا کال څنګه دی، جایز دی که نه؟ بعضې خلک ورته حرام دی. ورور که درېیمه ده که څلوېښتي ده او که کال دی، دا ټول دوه لارې لري. اول دا چې دې ته خیرات ووایي، نو که خیرات دی ورته وویلې خو وخت نه دی معلوم، که ته په کوم وخت کې کیا نو جایز ده. که څلوېښتي کې او که کال کې که هر کله کې هغې کې بیا څه منع نه وي. خو دا ورځې ټاکل ورته مه کوه، مخکې وروسته یې که الله تعالی به درته اجر درکړي او صدقه د دې ورځ نه معلوم. او یو سړی که صرف وایي چې په دې څلوېښتۍ باندې ما ته رخصتي میلاویږي او زه ځمه، نو بیا صحیح ده، هغه عذر لري. خیرات په یو وخت کې بند دی، خو دا عادت جوړول دا مه کوي. دویمه دا ده چې دا درېیمه ورځ خیرات په دې کې ګوره زموږ فقها هم اقوال لري. اول ورځ نه واخله تر درېیمه ورځ پورې آیا ډوډۍ خوړل د مړي کره څنګه ده؟ نو زموږ فقها هغه حدیث مبارک چې حضرت جعفر طیار د پاره رسول الله مبارک ویلو چې دې ته تعزیت د پاره ډوډۍ ویسئ او یا مړي کور کې دغسې لوګی او اور بلول، د هغې نه استدلال کوي. هغوی وایي چې تر دې ورځو پورې مړي کره ضیافت منع دی. ضیافت میلمستیا ته وایي. یو هلته مړی شوی دی، بل ته هلته پیټی پروت دی، دعا ته راغلی پاسېږه ځنو. بعضې داسې بې خونده یي چې هغه لاړ شي همغلته قرار دیری شي، ته وایې که چېرته پرې ځمکه ورته چا الپي اچولی او کلک نښتی دی. یو ته مرده وي بل ته مرده لغت وي، نو مرده لغت شي، څه هغه کورنۍ باندې غم وي او څه دوی ورته قرار دیری، داسې نه یې پکار. ضیافت منع دی. که لرې کورونو نه څوک پاتې شول او د هغې د تلو څه گنجایش نه و، نو خیر ده که ډوډۍ وخوړله، ضیافت به ورکره نه کوي، میلمستیا به ورکره نه کوي. کوشش دې دا وکړي چې دغسې ډوډۍ نه ځان وساتلی شي، دا به ښایي، نور حرام ورته څوک نه شي ویلی. دویمه پوښتنه دا وه چې کوم مجرم ته قانونا سزا ورکړی شي، قیامت کې به ورته سزا وي که نه؟ نو ګرانه ورور قانونا اوس ما ته نه دی معلوم چې کوم قانون. که شرعي قانون سره سزا ورکړی شي هغه جدا مسله ده. یو خو عام قانون دی، انساني قانون سره جوړ شوی، هغه نه دی دنیا کې سزا نه خلاصېږي نه هغې دنیا کې. یو شرعي قانون دی. ګوره شرعي قانون دا چې مثال یو انسان غلا وکړه، شریعت وی لاس قطع کړه، لاس قطع شو. اوس د دغې لاس قطع کېدو نه بعد یا مثال یو سړی د زنا وکړه او دا په درو باندې ووهل شو، مړ شو. اوس دنیا کې خود ته سزا ورکړی شو، آخرت کې ورته سزا شته که نشته؟ دې کې فقها دوه رایې لري. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د هغې دنیا د سزا نه خلاص شو، دې دنیا کې سزا وخوړله، هغه دنیا سزا نه خلاص شو. مګر زمونږ احناف چې دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین، هغوی وایي چې نه دی خلاص. ولې که وایي دې دنیا کې دا کوم سزاګانې چې ورته ورکړی کېږي دا دې دپاره حدود دي، آخرت کې ورته سزا شته. هغه د دې آیت نه استدلال کوي، ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. الله وی دنیا کې ورته شرمندګي ده او آخرت کې به ورته سزا لویه شته.
عبدالله ورور پوښتنه کړې چې نرښځي د جنازې نیت څنګه دی؟ بس ودرېږه نو. نرښځي د جنازې نیت نو داسې خو نه دی چې اوس په دې کې به ته دا وایې چې دا نرښځی دی. البته دعا کې خبره ده، دعا کې دا ده چې کم یو دعا به وایې، ښځه به یادی او که نر به یادی، نو دې کې به هغه اوږده دعا ووایې. ښه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ټول پکې راغله. دا به ووایې. خو البته لامبلو کې بیا اختلافي مسله ده چې څوک به ورته غسل ورکوي، هغه ځان ته مسله ده، په هغې به انشاءالله بیا چېرته خبره وکړو. کوچنی خان احمد له ننګرهار نه موږ سره اړیکه نیولې وي چې مشر تاجي صاحب یا کاکا ویل څنګه دي؟ صحیح ده، د ادب او احترام د وجې نه، د خندا د وجې به ورته نه وایي. دویم تلاوت ته سرتوره کېناستل، دا تلاوت بې ادبي ده، سرتوره به نه کېنې د قرآن تلاوت ته. درېیم یوازې مونځ ته خولۍ په سروم، نور نه په سروم، ښه کار خو نه کوې. باید 4 وخت کې خولۍ په سر کې. ښه او که بیا نه وي نو چې مونځ ته دی په سر کې، ښه عمل دی. کوشش وکړه چې عام وخت کې خولۍ په سر کې. ښه دا زموږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی. هغې مبارک خولۍ م یوازې په سر کړې ده او پټکۍ هم په سر کړی. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.